الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې د پښتو لیکدود تاریخي بهیر زموږ او تاسې د نن ورځې درس ده. د اسلام مبارک دین له راتګ څخه وړاندې د اوسني افغانستان په جغرافیه کې دوه ډوله الفبې دود وې چې یوه یې خروښتي او بله هم یوناني الفبا وه. نو خروښتي الفبا د دې سیمې خپله پنځونه ده یا په همدې سیمه کې خپله رامنځته سوې دي. دغې سیمې د هغه وخت د خلکو او پوهانو لخوا رامنځته سوې وه، خو یوناني الفبا چې ده دې سیمې ته یې راتګ د سکندر مقدوني چې تاسې په ښوونځیو کې د سکندر یوناني هغه یرغلونه په دې سیمه باندې لوستي دي. نو یوناني لیکدود راتګ دلته د هغه له دغه یرغلونو سره مل دې سیمې ته راغلی ده. د افغانستان او ورڅېرمه سیمو له موندل شوو کتیبو، ډبرلیکونو او سکو څخه ښکاري چې د دې سیمو د بېلابېلو ژبو د لیکنې لپاره له خروښتي الفبې څخه کار اخیستل سوی دی. یعنې دغه اوس چې په افغانستان کې څومره ډېرې ژبې شتون لري، که په هغه وخت کې ځینې ژبو د دې وړتیا لرله چې هغه دې ولیکل سي، هغه علمي ژبې وي یا هغه د هغه وخت مطرح ژبې وي، نو د هغو د لیکنې دپاره یوازې له همدې خروښتي الفبې څخه کار اخیستل سوی ده. د دغې شاهدي ځینې لرغونې کتیبې، ډبرلیکونه او سکې د دې شاهدي ورکوي. په لرغوني افغانستان یا اریانا او هند کې ځینې توکمونه اوسېدل، یعنې د موږ او تاسې په دې اوسني افغانستان چې هغه وخت کې لمنې پراخې وې، ځینې توکمونه اوسېدل چې بېلې ژبې یې لرلې. دغه توکمونه له باختري، داردي، اندو آریایي او مخکې له اندو آریایي توکمونو شامل دي. یعنې دغه اندو آریایي چې د موږ او تاسې د هېواد څه ناڅه 5000 کاله لږ ډېر تاریخ معلوم ده، نو دغه معلوم تاریخ د اندو آریایي په نوم باندې یادېږي. خو له دې نه ور وړاندې هم دغه لیک یعنې په دغو سیمو کې چې دغه کوم قومونه اوسېدل، د دود یا د دغو توکمونو دغه تاریخچه له دغه 15000 کاله تاریخ نه هم وړاندې ځي چې هغه په داردي او نورو برخو کې موږ او تاسې موندلی شو. د پورته ژبو او توکمونو پته د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو سیمو کې د اشوکا یعنې له 283 نه تر 320 مخزېږد کلونو پورې اړه لري. له ځینو کتیبو څخه رامعلومیږي، یعنې هغه کتیبې چې هغه د اشوکا په زمانه کې یعنې 223 نه 83 نه تر 320 قبل المیلاد پورې لیکل سوي دي. له هغو نه دغه معلومات کیږي. سر ویلیم جونز د خروښتي الفبا په اړه ویلي دي، وایي دغه لیک د اریانا د ژبو لیک و، او که چېرته په پښتو ژبه کې پوره څېړنې وسي، نو ښایي چې یو وخت د دغې پښتو ژبې په مرسته باندې ډېرې خروښتي کتیبې او ډبرلیکونه ولوستل سي چې تر اوسه پورې لوستل سوي نه دي. خروښتي د یوې الفبا نوم دی، نه د کومې ژبې. په دې باندې هېڅکله سره غلط نه سئ چې خروښتي به یوه ژبه وه، نه، یوازې دغه لیکدود په خروښتي باندې یادېده، خو د کومې ژبې نوم نه و. او دا الفبې له 3مې مخزېږد پېړۍ څخه تر 5مې زېږدیزې پېړۍ پورې دود و. یعنې په دغه سیمه کې دا له 3مې مخزېږد پېړۍ نه، یعنې د عیسی علیه السلام له پیدایښت نه 300 کاله وړاندې نه راواخله بیا تر 1500 کاله وروسته پورې دغه لیکدود په دغې جغرافیې کې دوام درلوده یا دود وه. بل خروښتي الفبا له آمو تر ارغندابه، له کندهاره تر ټکسلا پورې کارول کېدله، چې دا د افغانستان له یو سره تر بل سره پورې یا د هغه وخت د اریانا له یو سره تر بل سره پورې دغه ټوله جغرافیه په ځان کې رانغښتله. بل په خروښتي الفبا سکې او ډبرلیکونه د ننګرهار په هډه، د میدان وردګو په خوات او جغتو او دغه راز د پېښور په شهبازګړۍ او باجوړ کې موندل سوي دي، چې کله ناکله له دغو لیکونو سره یو ځای په یوناني لیکدود هم لیکنې موندل سوي دي. بل دغه لیکدود د کندهار د کنیشکا د اخلافو په وسیله له منځه تللی او پر ځای یوناني لیکدود دود سوی ده. د دغه لیک یعنې چې کله دغه لیک له منځه ځي او په ځای باندې یوناني لیکدود ځای په ځای کېږي، نو یو چینی سیاح یا ګرځندوی په 613 زېږدیز کال کې هم ویلي دي چې په دغه اریانا یا اوسنی افغانستان چې لویه حصه یې جوړوي
دلته یوناني لیکدود شتون درلوده یا یې هغه روایت کړی ده چې په دې سیمه کې له یوناني لیکدود نه کار اخیستل کیږي. د روایتو له مخې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې یوناني لیکدود دلته عام و. یعنې یونانیانو چې کله په دې خاوره باندې یرغل کړی اوومه میلادي پیړۍ هغه ده چې دلته نو اسلام راغلی ده او د موږ او تاسې د شاوخوا جغرافیه نږدې غربي علاقو پورې اسلام را رسېدلی ده او دا ده چې اسلام د موږ او تاسې سرحدونو ته را رسېږي او د خاورې ته را رسېږي. نو تر دې ټیمه پورې یوناني لیکدود په دې سیمه کې موجود ده. په اوومه میلادي پیړۍ کې د یوناني الفبې پر بنسټ د پښتو ژبې لپاره هم ځینې خاص توري جوړ شوي دي. مثلا د ځ توری ده چې هغه د یوناني الفبا په بنسټ په هغه وخت کې جوړ شوی او د اوروزګان په کتیبه کې هغه یوه بیلګه یې موږ تاسو ته راپاتې ده او موندل کېږي. دغه راز د اوروزګان په کتیبه کې د ارامي لیکدود پر بنسټ هم د پښتو څو کلمې موندل کېږي. یعنې هغه د ارامي الفبا توري چې موږ او تاسې په اوسنیو خپلو اوازونو باندې واړوو نو د پښتو ژبې ځینې کلمې په هغو کې جوړې راځي او پیدا کېږي. بل د پښتو ژبې موجوده لیکدود چې ده هغه د عربي ژبې د لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ده چې انشاءالله موږ او تاسې به په راتلونکي درس کې په هغې باندې خبرې وکړو. خو دغه د اوروزګان په کتیبه کې د ارامي لیکدود پر بنسټ چې کومې کلمې موجودې دي د دې په اړه ما کوشش وکړ چې زه څه اسناد پیدا کړم، خو له بده مرغه چې بریالی نه شوم. که لاسته راغلی انشاءالله ستاسې سره به شریک سیم. دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.